الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب مشكات المصابيح ده شرح بسلسلة كده مبارك درسنو او باغي کې مونږه مسله د منځه بیانوله د منځه طریقه تفصیلا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسنګ مونږ کو او د دې درسونو اهمیت په دې دی چې یو خو د منځه مسله د عقیدې نه بعد بیا اهم مسله او دویمه خبره ده چې د مونږ کته په هر طریقو کې دا نه قبلېږي چې سو پوری د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه نه کړي. نو یو دغه محمدي مونږ دی چې دا د الله په نس قابل قبول دی او الله قبلې. دا محمدي مونږ د کول لپاره او بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونو ته رجوع کې او دغه حدیثونه به ګوري چې هغه څنګه د مونږ کړي دي او په څه طریقې صحابه کرامو ته او د امت ته خولې. ډېری مسلې مونږ بیان کړې وي. اخرنی مسله هغه دغه حدیث مبارک و چې ابو حمید الساعدی رضی الله عنه د لسو صحابه کرامو په مخ کې مونږ کو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ دی. نو دې ملګرو هم تصدیق کو چې صدقته دا خبره دی رښتیا وکړه. هکذا کان یصلی د شموز باغ کو. د دې مسلو تفصیل ټول تیر شو چې په څه طریقه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځته ننوتو او به لاسونه په کوم ځای خودو او د رکوع طریقه د سجدي به سلام به وګرځو په ټینګ کې به کېناستو څنګه په لنډه قاعده به څنګه کېناستو. دا مسلې به دغه حدیث کې تیرې شي. د بعضو مسلو خو تفصیل شوی دی، د بعضو مسلو تفصیل روان دی بتوفیق الله. دا غینه بعد حدیث دی وعن وائل بن حجر رضی الله عنه. وائل بن حجر وائل بن حجر دا نوم من بار بار واوریدو او دا صحابي دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ژوند په اخرنۍ حصه کې ملاو شوی. وی چې انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام الى الصلاه. هغه چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلو کله چې هغه پاسې د مانځه ته ودرېدو رفع يديه لاسونه اوچت کړو تکبیر تحریمی سره. او تکبیر تحریمه څه ته وایي؟ اولنی تکبیر ته چې هغې ته بس خلک وی د منځه نیت یې وتړو. او دا مسله مخکې تېره شوې ده چې په یو حدیث کې ګوره دومره حدیثونه تاسو واورېدو وابې اورئ او په یو ځای کې سره دا مسله رانله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وکړو نیت یې په خوله باندې وي دی نه دی راغلی او نه دا شتي. وی چې لاسونه اوچت کړو حتی کانتا بحیال منکبیه. نو دا لاسونه اوچت کړو نږدې وو اوږو ته. وحاذا ابهاميه اذنيه. او دا غټي ګوتې چې دي د لاسونو د غوږونو د پوسکو ته ورسېدو. ثم كبر بي الله اکبر وی. رواه ابو داود. دا حدیث ابو داود راوړی وفي روايه له او بل روایت کې راځي يرفع ابهاميه الى شحمه اذنيه. دغه معنی ده چې د غټي ګوتې به د غوږونو د نرمو ځایونو ته ورسېدې د پوسکو ته. دا حدیث سندن کمزوری ځکه چې د دې په سند کې انقطاع ده. خو دا مسله موږ سره مخکې تفصیلا تېره شوې ده. چاته یاده؟ لاسونه د اوچتولو اوږو پورې غوږونو پورې د غوږونو د برې حصې پورې او به سینې پورې. څو طریقې شوې؟ څلور. اوږو پورې د غوږونو د لاندنۍ حصې پورې د برنۍ حصې پورې او به د سینې پورې.
مته اوس دا مسله ذکر کړی و چې بعض علماء دا خبره کړې ده چې نه دا ټول یو طریقه ده دا غوی دلیل دا حدیث ده وګوره ویلاسونه به ورسېدو کوم ځای ته وګو ته او غوږونه به ورسېدو کوم ځای ته غوږونو ته نو دا داسې ده چې لکه دا مړوند دا دې وګو ته راورسي او دا غوږونو ته دا غټې ګوتې نږدې شي نو چا چې ویلي چې غوږونو ته ورسېدو هغه د ګوتو ته کتلي او چا چې وی چې وګو پورې لاسونه اوچت کړي دي هغه دې مړوند ته کتلي نو ځکه دا حدیثونه دي سره غلي صحیح خبره ده چې نه دا ټولي طریقې جدا جدا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي په هر یو باندې عمل کول پکاري دغه نه بل حدیث ته وعن قبيصة ابن هلب عن أبيه قبيصة زوید هلب د خپل پلار نه روایت بیانې چې پلار صحابي هلب رضی الله عنه او دا هلب اصل کې وختو ته ویل کېږي د رسول صلی الله علیه وسلم خو راغلو او پکې و په سر باندې وختنو ناغول په دې سر باندې لاس راخ کودو او دعای ول وغوښتنو الله دې وختره وخی جوړ په دغه نه بعد په دینوم باندې مشهور شو هلب نو دا قبيصه د خپل پلار نه دا خبره بیانې هغه وی چې کان نبی صلی الله علیه وسلم یؤمنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ له امامتی را کوله فيأخذ شماله بيمينه نو غس لاس ویني ولو په خی لاس باندې رواه الترمذي وابن ماجه د حدیث امام ترمذی او ابن ماجه راوړي خدای مسلم موږ سره مخ کې تیر شوی چاته یاد خدري طریقې ته بیان کړي سلور طریقې مونږ خولې چې د ثابتې دي چاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې طریقې هغه ته وضع ویلاس یې خوده او سلورمه طریقه څه ده رانیول دی خودو د دلاسته ورغوي ګس لاس په شای خوده بیا په دې مړونی خوده او بیا په دې سنگل یا لیچه په دې باندې خوده او د نیو طریقه ده په دې مړون کې د لاس نیو نو دا مسلې یادوي چې چرته ادم یادی کړي نو داسته سو ګټه ده د دنیا او د آخرت بلغینا بعد حديث وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه وجاء رجل فصلى في المسجد يكسر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بجمعات كي منزوك ودا کس هغه منزي چې په صحیح طریقه نه وکړي او د نوم موږ ذکر کړو خلاد ابن رافع نو دا رفاعة ابن رافع دا ضرور دی روري دا روایت بیانې چې راغی زما رور او په جمعات کې منځ کو ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم یا رسول صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو دا مسلې مخکې تیری شوی ټول سلام دا ټول فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوي اعد صلاتك فانك لم تصل دا موز بیو کته موز نه کړي فقال علمني يا رسول الله كيف اصلي يا رسول الله موز راتو څنګه وک دلته مختصر کو لکه د سو پوری تل راغله درې پوری تل راغله قال پیغمبر وتوي اذا توجهت الى القبلة فكبر کله چې قبله ته مخ کون الله اکبر بووي نو تاولني مسله قبله ته مخ کول د قبله مسلې مخ کی بیان شوی فكبر نو الله اکبر بووي ثم اقرأ بأم القرآن بیا سورة فاتحه وي ودیزی کی تفصیلی موضوع نه خي بعض اهم مسائل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو یا بعض هغه مسلې چې هغه به کوتای کړیو یعنی دی تکبیر نه بعد دعا استفتاح ولیکي او ان شاء الله یو څو حدیثونه بعد دغه مسله روانه نو وی چې ام القرآن بوي ګور سوره فاتحه ته سوي ام القرآن د قرآن مور
طول قرآن معنی اگر واپس کی ستا اگر سورہ فاتحه تا دیکھ قرآن پا دری قسم دی پا دی کی عقیده دا احکام دا عباداتو او قصی دا دریوانا مسئلی پا سورہ فاتحه کی شتی نو طول قرآن معنی را واپس کیگی دی صورت نو ذکر دیتا ویلے کیگی ام الكتاب او دغشان ام القرآن دو سورة فاتحه مسئلہ تفصیلن روانه دلتا صرف ترجمه وکړه نور دا با ویل لازمی او کنبی او بکمزی که باوی دیل بزان لباب او زان لمسئلہ راجی وما شاء الله ان تقرأ او بیچ اللہ سغختلی اغاو سروا ہے یعنی مطلب دا دی چې سورہ فاتحه به لازم وي نو می واغستو وما شاء الله دا څه چې به الله وختلی وي وای یو خو مقدار ونه خو شو چې څومره به نو که یو ایت وي نو هم سره کافی دی کډیر دی هم صحیح دی او که دی بالکل ونه وي ها که بالکل دی ونه وي نو موږ دی صحیح دی خو سنت طریقه نه پاتې شو په دې نور دلایل به مخ کې راځي خو دې کې یو یاد ک یو خو د خپل د حدیث دلیل دی چې سورہ فاتحه نوم وته واغس او دا نور وته چې سال الاول یا هو ترشن یو حدیث امام حاکم رحم الله راوړی دی وی ام القرآن عوض عن غیرها سورہ فاتحه د ټول قرآن کار کوي او ټول قرآن باقی د سورہ فاتحه نه زی نشي نیوي د سورہ فاتحه نو اس کې سره راولېږي او د الف لام میم نه شروع کې او سورۃ الناس پوری ختم کې ټول قرآن او به ته پوښتنه کې چې د درکات شوی د کنه نو جواب سره نه دی شي او یو سره صرف سورہ فاتحه وي او به ته پوښتنه کې درکات شوی د کنه دی شي د شوی فاذا ركعت نو کله چې دی بیا رکوع کړه فجعل راحتيك على ركبتيك دا خپل ورغوي په دې زنګنانو کې دي دا مسلمان چې مخ کې تیر شوی څنګه به دي نيسي به ومكن ركوعك وامدد ظهرك او صحیح رکوع به ولګي او د عمله به بالکل نیغه کې مخکې دې سونه تیر شوی چې نه بسر ټیټه او نه به اوچته فاذا رفعت فاقم صلبك نو کله چې د رکوع نه پاسې د عمله دی به بالکل نیغه کا کوم ځکه دی هغه خلک چې د رکوع نه لاسو چت کړي نه او به سجده پروت دي چې پیغمبر سو املا بسکه نیغه کا ورفع راسك وسر دی چت کا حتى ترجع العظام الى مفاصلها تر دې چې هر بن خپل زی تر واپس یعنی خب برابر به ودري او چې سره د رکوع نه لسر او چت کړي نه دی او سجدي لذي نو آیا هر اډو کې خپل زی راغلي نه دی راغلي فاذا سجدت نو کله چې سجده وکړه فمكن السجود خصي سجده لگاوه فاذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى نو کله چې کیناستی نو کینی با په د ګس پتون باندې ځکه چې خیخ پسې خیخ په ولاړې دې ناسته تفصیل مخکې تیر شوی ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن او بیا په هر رکعت کې مدقه شان کار کې په هر رکوع کې په هر سجده کې خپه اطمینان سره هذا لفظ المصابيح وده روایت هغه کوم چې مصابيح کې راغلي ورواه ابو داود مع تغيير يسير امام ابو داود هم د روایت وروړي خو معمولی بدل له وروى الترمذي والنسائي معناه او امام ترمذي امام نسائي د روایت وروړي خو په دې معنی باندې الفاظ دانه دي خو معنی د قشانده وفي روايه للترمذي او د امام ترمذي په روایت کې دي سرازي چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته وی اذا قمت الى الصلاه فتوضا كما امرك الله به چې کله ته منځ ته پاسې نو دي څه ود شو کله چا چې ته ویلې لکه الله چې خوله ثم
تشهد فأقم بیا چې کله اودس دې وکړو نو بیا کلمه د شهادت ووایه. اودس نه بعد کوم ذکر دی؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فأقم نبي ودريه فإن كان معك قرآن فقرأ. تجي كلا ولاري بمنزكين القرآن كلا تيادي ويبه أو كيستتم نيات، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. شيستتم نيات الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله دواء، ثم اركع بركوك. دا معذور اوس سړی راغی د منځه طریقې زده کړه یا نه مسلمان شوی دی د منځه چلو ته موږ خو قرآن ورته نه یاد نو دی به څه وایي؟ سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر. ذکر به وي د هغه وخته پورې چې د قرآن صحیح څه هغه د یاد کړي، دغه شان سوره فاتحه یاد کړي. د هغې نه بعد حدیث دی وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما. فضل بن عباس وي ده عبد الله بن عباس رور دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي، الصلاة مثنى مثنى، منذ دو رکعات دي، تشهد في كل ركعتين، هر دو رکعات بعد تشهد دي قاعده ده، وتخشع وتضرع وتمسكن، او بیا په دې کې عاجزي ده او الله ته ځان ذلیل کول دي او الله ته خپل غریبي راښکاره کول دي. ور درې ټکي ذکر کو. موږ اصل مقصد څه دی؟ عاجزي، الله ته ځان ذلیل کول او الله ته خپل غریبي راښکاره کول. نو چې ټونګي وي د مارغه په شان یو څو ټونګي وي بیا منډي کې د جمعات نوزي د سیشي عجزي کړي دا او د سیشي دا الله ته ځان ذلیل کړو. ثم تقنع يديك، بیا د منځنه بعد بدوانه لاسونه اوچت کی الى ربك، د خپل رب طرف ته، یعنی بره به اوچت کی، مستقبلا ببطونهما وجهك، چې دې لاسونو د خېټه کومه ده؟ لاس خېټه کومه ده؟ دې ته څه وایي؟ ورغوي. چې دا ستړي مختش لکه دعا کې لاس تولو طریقه، وتقول يا رب يا رب، الله ته به جزي ښکاره کړي نو دا به وایي یا ای زما ربه ای زما ربه. ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا، او چا چې دا کار ونه کړو هغه داسې دی. وفي روايه په روایت کې راځي فهو خداج، نموذج ناقص دی. رواه الترمذي، دا حدیث امام ترمذي راوړی. سندن دا حدیث کمزور ہے او دی په سند کې راوی دی عبد الله ابن نافع ابن العمياء او هغه محدثین په تل کې کمزور راوی دی. خلته یو مسله چې د ډیرو حدیثونو نه ثابت ده د قران نم چې په منځ کې به تخشع، تضرع، تمسکنی، عاجزی ښکار کول، الله ته زاری کول، مینت کول، الله تخپل غریبی راښکاره کول. بدلته مسله د دعا د ذکر کو اشاره وته کو او تفصیلی پر روان درسونو کې برایش ان شاء الله. د منځنه بعد لا سوچ تول سره دعا کول د دې څه حکم دی؟ جواب د دې مسلې دی چې د منځنه بعد د فرض منځنه بعد او د فرض مسله ذکر کو. د فرض منځنه بعد ډایرک لا سوچتول او دعاګانې غوښته د پیغمبر نه ثابت، بلکې د پیغمبر نه چې کوم سنت مشهور ثابت دي پاغې دي حملو کړه هغه دي ختم کړ. کوم سنت؟ اذکار څه شو؟ ختم شو. اوس د عوامو مسله ده چې دوی خو په خبره باندې دومره جوړ خو نه پوي، خو سرسري خبرې ته ګوري ولکه وي چې دعا مکوا.
نن په کوینی مسله بیان کړی سم کوه دعا مکوه نو په دې اذکارو کې ولې سړي د دعا نه ده استغفر الله څه مطلب دی یاله موبخ د دعا نه ده بیا مخې ته اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت او بلا نور کته دې سزا د دعاګانې دي د دعاګانې دي نو د فرض منځنه بعد د پیغمبر طریقه د اذکار ویلو لاس وغنو چتول د دعا غوښتو د پاره او که سړی لا سوچتای د فرض منځنه بعد او اذکارو کې وځي د اذکارو نه بعد کوم نو به څه حکم دی به جواب دی چې همیشواله به پینه کې زګه که همیشواله کې نو بیا مطلب دی چې ستر دې سره یو عقیده تړلې شوی دی چې د عبادت دلته لازم دی نو به په دې منګه دلیل واړو او دلیل په دې باندې نشته کچرته نادرن کله نه کله اذکار دیو کو د اذکار نه بعد دی دعاګانې وختي ولا سونه یو شرک هیڅ خبره نه خو د دینه به عادت نه جوړي او زمونږ خلکو ته عادت جوړ کړي او به دغه عادت هم سم عادت ته عادت ته او عادت به سم عادت ته نو په خټه کې وبخړې را کړي یو خو دا خټه جوړ کړي ده چې د منځنه بعد اذکارو اهتمام څوک نه کوي او دا دعا لازم ده د څه ده کنه سلام چې څنګه ګرځي لاسي شي نشي کنه اذکار نشته نو دې ځکه خټه خو دا جوړ کړه چې اذکار ختم کړو او دا عبادت یو قسم لازم کو نو په خټه کې وب بیا خډې ریکړي چې هغه دعا هم څه دعا نه ده هغه لاسونه دي چې نوري نینداري په کې اکثر دي داس جمعات ته کته مخ ته تیرې دي ته به کې وسی وګوري دلته بل لاسونه دي چې نوري لاسونه نیوره طریقې هم ده زه ان شاء الله خطا نه یم سو خیال دا طریقه ده نو دا به یو ته ګوري بل ته به ګوري بیا به مخ له لاس راوچو یروي و بیان خو نه وی چې دعا هم نشتی وته دعا کړې ده څه کسته د دعا بیا موږ خبره مونږ کړې مته اوس یو مسله ذکر کړو چې یو کس مری درو دري دلته د جمعه سره خو کې دکان کې کار کوي نو په ورځ ما د مخه مونږ کو ډاری کوتم کار مو نو زه چې وتم ناغه په دې دروازه باندې راوته وځي چې منډه وری دکانې کولاو نو په دې لار کې لاس دي شنولې دی روان دي په لار کې ها دا یو خپل سترګې لیدلې په لار کې دا لاس دي شنولې دکان ته منډه وای ودا کومه دعا ده د خپل الله پر یو قسمه خندا کې د الله نه یو شی غواړي او منډه دکان ته وای توجه دې هغه ته نشته او کتاب شي غریب راشي او په لار باندې منډه وای او ته وای راکې 2 روپۍ وګی شه مو منډه وای ته ګوریم نه وربه کړو 2 روپۍ ته په ټولټه وسې شي چې دا خو د متکبر زوی دومره خو په دې کې تکبر دی چې سوال کوي نو سوالوم به په ناشنا طریقه کوي نه بلز می وبل ناشنا ولیدا وې دوی دعا لا سوچتول نه مني په لاس نیوکي نو دا تازه خبره ده زه یو لاس نیویل تلو او به حالت به دغه طریقې لاس ووچت کو نو زما سره خو کې یو کس نه هغه په ټلیفون خبرې کولې موبایل وته راغله او په دې کې چې आवाज کوي لاس ووچت کوي ډېر شي خلک پته مونږ لري اکثر د ملګریو سره خبرې کوي आवाज په کوي لاس ووچت کو او لاس ووچت کو نو ته موبایل خبرې کوي لاس دي ورب الكعبه د کعبه ورته د قسو خدا بالکل زما به د ګستره پاکس نه شي په موبایل خبرې کوله ولا چې نو خاوز سید زه بس به صحیح شو ده زه لا شي دي دوی ته وی دعا نه مانی دا خو که ټوټي کې والله کې سره دا دعا وانه ما کوم چې تاسو هغه چې اچلا سوچت کی صحیح هغه کې دعا کوم چې لاس وچت 2 سکند نه شي به مخه راوځي کې وته به کې سوې اسیم نه دی ویلي خدای او رواج دی پورا کول غواړي ځکه چې به صبر را سړوي چې ډیر غلې وو لاس په کې اوچت نکړو
وصل روان ویزو فاتحه لا دلیل نمونه دي سور کړي او زو لاسنیوی لا اکثر دا خلک بعض ملګری زموږ په لاسنیو ټکی باندې اعتراض کوي او زما خپل ځاني خدا سوچ ته چې لاسنیو د په دوه معنی سره راځي یو لاسنیو دغه دی لاس اوچت کو نه که په دې اعتبار وته لاسنیو نه بیا خدا ټکی سره صحیح دی غلط دی خو زما د سوچ چې دې ته د لاسنیو په دی وی والله اعلم چې لاس نیوازه زم چې د پلانی د لاس په غم کې ونی سما اخلي کوي کنه پلانی له په غم کې لاس ورکو نو په دغه اعتبار سره به د لاس نیو ټکي سره صحیح دی او په لفظونو کې جګړو د ضرورت نشته خو الته کیسه دغه هم خبره کو ته تعزیت وې کو ته لاس نیو وې کدا وې چې کینم وسره او غم کې وسره ودرېږم که هر څه وي خو چې الته سکه دغه مقصد خبره می شروع کړې د کوم ځینو د دعاګانو نه نو دغه یار ما ولید چې په لار باندې روانو دکان ته منډي والی او لاس یې نیولیو او منډه کړې داسې حاصل د مسلې څه شو حاصل وسوک بیان کی د فرض منځنه بعد متصل لا سوچتول د ندی پکار ولی یو د پیغمبر طریقه نه دوی ماسکار پاتې دي ها اذکار یو کړو بیا کله اذکارونه بعد یو سره لا سوچتول واړي کله نه کله کې کیسه خبره نه خو همیشواله به پی نه کوي او نه به دین عادت جوړي والعلم عند الله دغینه بعد حدیث ته بل فصل الثالث کې وعن سعيد بن الحارث بن المعلى ده تابعي ده ويجي صلى لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري وبير إمامتي وكلا فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع من الركعتين نكلا چه ده سجدين سر وچتون الله أكبر فزوروي او کله چې بسجدي لتون هم الله اکبر به په زور وي او د دویم رکعت نه چې بدریم تر پاسیدون هم الله اکبر به په زور وي وقال او دوی هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي سلی دله دا ویله مسلې مسلند به ختم کړو دا چا طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم رواه البخاري د حدیث من بخاری راوړي د دې څه مطلب شو چې د دې خبرې څه مطلب شو هغه الله اکبر په زور وي جواب د کله چې د بنو امیه خاندان سره بچای و په لاس کې نو په وخت کې یو مسله مشهور شي او بازو کې چې په دې تکبیر کې د چې ته یو زین بل زی ته زی دا به جهرن نه دا به سرن به وي او سجدي له چې الله اکبر به وي خو په زور به نه وي سجدي نه چې سره اوچته الله اکبر به وي خو په زور به نه نو د ابو سعید الخدری هغه د امامتي وکړه نو په زور یې وکړه نو چې څنګه سلام وګرځو دینه مخ کې چې خلک ته پوښتنه کی چې تاسو نن څه طریقه وکړه یو خلې ټول به دې بند کړو دا د پیغمبر طریقه بیا په هغه کې یو دي څوک نو چې بشره پاسې دلې چې مولوی صاحب د وسه پوری خدای د طریقه دلته چانه ده کړي یو ولې زمون کتاب کې راغلی دس یو ولې زمونږ مولوی صاحب ویلي خو چې کله ام سمو خيارو ټول له خپل بند کړه په دغه یو ټکی او غم سمو خيارانو چې پیغمبر نوې په کې وره یو ټول څه شو غلی شو الله دې ستې تابعداري مونږ ته نصیب کړي دغه نه بعد حدیث ته وعن اکرمه وی دا مشهور تابعی دی وی چې صلیت خلف شیخ بمکه ما په یو شیخ پسې په مکه کې منځو کو د شیخ په اصل کې په عربی کې بوډا انسان ته وي و ابونا شیخ کبیر شعیب علیہ السلام لونو چې ویلو زموږ پلار سره بوډا دی مشر سره خو بیا د دې استعمال په درې ځایونو کې کی یو شیخ په معنی د بوډا او دویم شیخ په معنی د مالدار او دریم شیخ په معنی د عالم
او په دې کې ډیر مشهور شوی نن سبا مشهور پس کې دی په عالم د پاره د نوم مشهور شوی نو وی چې صلیت خلف شیخ بمکه ما په یو بوډا انسان په مکه کې مونږ وکړو فكبر 22 تکبیره نو 22 تکبیرونه وی په زوره دا سلور رکعت مونږ سو سلور رکعت مونږ چې د ټول تکبیرونه حساب کې سره د اولنی تکبیر او سره د هغه چې د دویم رکعت نه دریم تر پاسې نو ټول 22 تکبیرونه دي فقلت لابن عباس انما ابن عباس رضی الله عنه تو د شاګرد مو چې انه احمق د سره مت جاهل ښکاری وی ما ته وی چې ثقيلتک امك مور در باندې بورشه یا د مور نو ورکشي سنت ابي القاسم صلى الله عليه وسلم دا خد ابو القاسم صلى الله عليه وسلم طریقې وکړه هغه هم د تکبیرونه په زور وی رواه البخاري د حدیث امام بخاری راوړی خدا خیری چې کوم دي نو دا عادتي خیری دي د سوې عادتي خیری لکه مراد تنه چې پرشته دي سي دا عربو کې عادت دي سي به وي زموږ پښتو کې کوم خیری عادت دي او چې سره چې مسله بیانې او ته چې دا خبره دي هغه دي سي نه د ورکشي د ورکشي ته کې په منځ کې دا مقصودی خیری نه دي دا مطلب دا نه چې پرشته دي الله ته ورک خدای وعدتي خبره وکړه نو په دې رانیونه کې دا غیر بعد حدیث ته وعن علي بن الحسين مرسلا علي بن الحسين دا خبره کوي مرسلن وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرسل وتولي وی نه مرسلن من مرسل روایت هغه دی چې دا دې اوس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی نو علي زوی د حسین دی د حسین رضی الله عنه او حسین زوی د چا دی د علي بن ابي طالب نو بکم ځکه د علي بن الحسين د پیغمبر سره ملاو شي ملاو شي ده کنه ملاو شي نه دی ملاو شي نو ځکه د مرسل روایت وي او دی وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یکبر فی الصلاه الله اکبر به وی کلما خفض ورفع کمانځ کې به د سجینه پاسېدو او که سجی ته به کوزیدو خو په هر ځکه به شي الله اکبر به دا مسله مخکې تر شي چې د تکبیرات د تکبیر تحریمه د رکن دی او د نور تکبیرات څه دي د واجب دي تکبیرات الانتقالات د واجب دي او ولنې تکبیر څه دی د رکن دی فلم تزل تلك صلاته صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله تعالى نو يمدق دغه منځ طریقو تر دې چې الله سره ملاقات وشي رواه مالک د حدیث امام مالک راوړی دغه نه بعد روایت عن القمه رحمه الله چې قال لنا ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضی الله عنه خبر وکړه الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه موږ دتونه خما فصلى نموذج ولم يرفع يديه الا مره واحده نو لاسونه اوچت نکړو مگر سو پیری یو پیر مع تکبیره الافتتاح د تکبیر تحریمی سره فقط د حدیث امام ترمذی امام ابو داود امام نسائی راوړی او په دې باندې هم وګت بس کړو سره د یاد دي کني یاد دي کني په کوم موضوع کې رفع الیدین مسله او پر رفع الیدین کې کوم مسله کې موږ دا خبره کوله دلایل د هغه خلکو کم چې رفع الیدین نشتی د ډیرو محدثینو نمونه ما غستیو چې هغه د حدیث کمزوري کړي په خپل ګوره دي چې وقاله ابو داود ګوره د حدیث امام ابو داود راوړ امام ابو داود دا خبره کوي ليس هو بصحيح على هذا المعنى په دې معنی سره د حدیث صحیح نه دی او څوک چې د روایت بیانې او چا چې راوړ هغه په خپل د خبره کوي د روایت سندن سره صحیح نه دی او یا په دې کې زیادت شوی دی او دې تفصیل ما مخکې بیان کړی دی هغه درسونه ووري ما تخکاری 2 درس مخکې کدرې 2 درس مخکې موږ د تفصیل بیان کړو دا غینه بعد حدیث ته وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه ابو حميد الساعدي وي
چې كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله اكبر. رواه ابن ماجه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه مانځه ته ودرېدو نو قبله ته مخ کو لاسونه به اوچت کو الله اکبر به وی. د حدیث ابن ماجه راوړی دې لپاره ټکی راوړو چې الله اکبر به وي. د مسلمان کې تیر شوی دی چې دین علاوه بل ټکی باندې د تکبیر نشي کېدی. دغینه بعد حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره وی صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پر د ماسپخین په منځ کې موږ له امامتي راک. وفي مؤخر الصفوف رجل او په شاته صفونو کې یو سړی ولاړو فاساء الصلاه نموز ډیر په غلطه طریقه باندې وکړو. فلما سلم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام وګرځون आवाज یې وته کو یا فلان فلانی الا تتقي الله تعالی لنيري الا ترى كيف تصلي تاريخ المستوره څنګه وکړو. انكم ترون انه يخفى علي شيء مما تصنعون. استوسخ اللي جتوسي كموز كوي زينين مس والله اني لا ارى من خلفي كما ارى من بين يدي. بالله من قسمي زل شاهد تربرم دي سلیدکو ملک څنګه چې مخې ته اینم. رواه احمد. د حدیث امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی. په دې کې مسلې اولنی مسله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا لیده حقیقی لیده دي. څه دي حقیقی؟ د دې معنی به نه بدلو را بدلو. بعض خلک د یو آیت یو حدیث معنی بدل کی ځکه چې دا عقل نه مانی. موږ دا وایو چې عقل کله د شریعت خلافي نو څه چل وکي عقل باندې به دیوال وولي او قرآن او حدیث ورواخلي. اوس ګوره دا معجزه ده د پیغمبر چې په منځ کې شاته لید کوي. شلوي څنګه وتوای د پیغمبر د معجزه وا چې یو پیر وبنوي په سفر کې او د ګوتو د منځ نه وبراوتی دا منی کنه یو منامه نو دا غټه ده دا غټه ده. بل دا چې موږ منو چې الله پیغمبرانو له معجزې ورکي نو چې د کله ومنل نو معجزه څه وي یو دي کار کې د چې هغه عادت نه کیږي د معجزه ده الله پیغمبرانو له ورکي نو چې کله دی ومنل چې د پیغمبرانو لپاره معجزې شته نو بیا به تعجب نه کوي چې هلته تا ومنل چې معجزې شته. بل مسله دا معجزه د پیغمبر صرف په منځ کې ده بس بهر نه ده. که سره دا چې بهر عمر سره دو شاته نو بهر نه. اهم مسله ته بل ده وی رفع الیدین تاسو ولې نه کوئ وی دا په دی وجه موږ نه کوو ځکه چې پیغمبر خو وختي تور کړیو د دې لپاره چې مشرکانو په بترخونو کې بوتان راوړو نه چې هغوی پته ولګي. دویمه دا چې امین په زور به ویل په دې لپاره ویل کېدو چې منافقان به تختیدو نه چې پیغمبر معلوم کړي دا کسان نو رد په غوی باندې داري چې دیږي خو پیغمبر وایي چې شاته لیده کومه نو پیغمبر ولې نه لیدو دغه کسان او څه ضرورت چې رفع الیدین به کې کول او څه ضرورت چې امین په زور وي. دا سړی په شاته صفونو کې ولاړ او فی مؤخر الصفوف دمونه جو پیغمبر په شاته ولاړ او پیغمبر ولیدو چې مونږ په صحیح طریقه باندې ونکو نو دته پیغمبر وی ته مونږ صحیح ونکو. دا پیغمبر ته پته نه لګیږي چې ربوتان څوک راوړي کچته بل فرض راوړي او خدای قصه دروغ او به دا دروغ چې منځ کې بخلک تختیدو. نو دلیل شو په دې باندې چې دوی دا خبره څه ده د کمزوري ده. دغه نه باندې باب راوړي دی باب ما يقرأ بعد التكبير. باب بیان د دې کې چې کله ته الله اکبر وایې نو دغه نه بعد بسوي ګوره اولی اجمالاً په دې تیر شوي باب کې د منځ طریقه خو غونډه اوس پتا ته د هرې مسلې د تفصیل د پاره په هر خبر جدا باب راوړي. نو تکبیر تحریمه دا بیا د دینه بعد بسوي دا مسله په دې باب کې بیا قرات بسنګ کې سوره فاتحه مسله دا بیا د رکوع مسله ځان لدا بیا د سجدي مسله ځان لدا. زه تاسو ته وایم چې ته الله توفیق راکړي زه ژوندې ومه
او دا درسونه موږ ختم کړو د منځه ده او ته چرته ویښ وي دا به شرط دی که اسی برکت ته ناسي نو بیا به ماته نه وایي چې زه به پوه نه شو که چېرته ته ویښ وي نو د دې درسونه به ځان سره ډېر څه ویسي ځکه چې هره مسله تفصیلا بیانېږي دا مسله ډېرو ملګرو ته مخکې نه معلومه چې لاس اوچتولو څو طریقې دي بیا دا مسله ډېرو ته نه معلومه چې الله اکبر به کله وایي لاس به کله اوچتی بیا دا مسله لاسونو د ایښودو ځای لاسونو ایښودو طریقه حکمتونه د رکوع په دې مسله کې تفصیل د سجدې په دې مسله کې تفصیل د تورک دا مسله د هغې تقریبا 3-4 طریقې د ټولې مسلې اکثرو ملګرو ته نه معلوم نو دلته به تاسو دا مسلې زده کوئ که چېرته څه وایي که چېرته ویښ وایي او نور که د میل راغلي یې دلته نو د الله نه امید دی چې الله دې دغه ملګري د مجلس په دې برکت کې شامل کړي بس او دا سوال خو نشي کولی چې الله یو ته علم اوده ته علم خوی کړي اوده ته خو علم نه خوی ښه په شوق او په جذبې سره دې درسونو ته کښېني دا هم مسایل او دا د تحدثا بنعمت الله ووایم لکه موږ سره حدیث کې تیر شو چې ابو حمید لسو صحابه کرام په مخ کې وی زه د پیغمبر په طریقه باندې ښه پوهېږم د هغه باب نه ته دا خبره کومه که ستاسو دا خیال کې دلته مې زده نه کړه پاکستان کې به داسې درسونو ته کېږي نو هلته داسې درسونه نشته که ستا دا خیال چې زه به کلي ته لاړ شم هلته به ماسخوتن لمانځه نه بازم جومات ته نادرا که چېرته وشي یا به بعضو علاقو کې منه خو داسې چې په هر علاقه کې به تا ته داسې درس کېږي زه دا درس هم پیدا کړي خو په هر ځای کې به داسې درس پیدا کړي چې قال الله وقال رسول الله دا پیدا کړي په هر ځای کې نشته به دا موقع ده دا وخت او باقي ستاسو خپله مرسي ده باب ما يقرأ بعد التكبير باب په بیان د دې کې چې د تکبیر تحریمي نه بعد بس شوی نو دې کې ګوره یو څو اذکار به راوړي چې دې ته دعای استفتاح هم ویل کېږي او دعای استفتاح ورته په دې وجه کې چې په دې سره ته مونځ سټارټې مونځ ته ننوځي شروع کې دا صرف یو ذکر نه دی کوم چې موږ وایو سبحانك اللهم بلکې دا تقریبا 15 دي چې ثابت دي په فرض او نفلو کې او د نفلي لپاره یو څو خاص ثابت دي خدا بالا موته ته پته ولګي چې کله موته د پیغمبر د حدیثونو ته رجوع کوله دینه مخکې چې دا حدیث شروع کو دا مسله د ساتي دا کوم حدیثونه چې روان دي چې پیغمبر به منځ ته نه وته الله اکبر وي نو بیا به دا ذکر وي نو دا به عامي دا به سي عام به په فرض کې به ویل کېږي په نفل کې ویل شي الا چې حدیث کې سره خاص راشي چې په فرض کې به دا ذکر وي یا په نفل کې به دا وي نو بیا به سي او به خاص لکه دو دعاګانې يدري لتفصيل روان دي اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن وقد دعاء دي حديث كده غير چې دا رسول صلی الله علیه وسلم منځ کې وي یا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل دا به شپې په منځ کې وي او یا الله اکبر بدري بيروي الله اکبر الله اکبر الله اکبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمه دا به رسول صلی الله علیه وسلم منځ کې وي او کچته تاسو ما سره په دې درسونه کې ستاسو سره طرف نه شوق او زما طرف نوم جذبه ډیریږي ان شاء الله چې دا حدیثونه ختمو د اذکار په ټول یادو ان شاء الله لو شو کله وزن شو یادو به کنه به یادو به ستاسو په دې منځ کې وخون پیدا شي اوس دا درې چې کوم موي نفلي منځ ده پر دا چاته معلوم چې چې ته یو نه ملګری ته معلوم چې ته یو یا دو ذکرونه بوته یادي
او کې دې شم ټکی ویلو کې خطا کی رسوم څومره غټه کوتای ده نو کوتای به من کې مشتي کوتای او سید عوامو کې شي کوتای د مولیانو طرف نه مشوي چې هغه بس اقا مسله بیان کړی د کم چې دغه په کتاب کې راغلی ده بس هغه مولوی سي په یو کس ورغله وی چې زما پلار مړ شوی د موږ دومره رونه یو دومره خويندې زما به کې سره سي وکنه هغه ته استاسلم د نو تخپل نوم ویل کې مثال کې احمد وته وی دا وی دی په څه کتاب وګورم ته سبا راشي هیڅ حرج نشته عالم ته ګوره هر وخاره مسله نه یاده دا خو د عوامو د ذهن دی چې عالم بساغه دی چې د هر څه جواب ورکوي ځکه په سلفو دا وی هر سړی ته چې هر وخت هر مسله یاده او په هر مسله کې جواب ورکړي د لیونه ځکه دا کې دی نشي انسان دی دین خو د کروڑاو د لکاو مسلو نوم دی دته په هر ټیم کې هر مسله خو نه یاد معلم وې زو بس کتاب وګورم دا صحیح سباله جو شراغله وی مولوی سشیر وی خپنه شو په نوم په کتاب کې ما احمد نوم پیدا نکو ټول کتاب ملت پټ کو احمد په کې پیدا نشو چې د احمد سو برخه ده نو بس مولین دغه دي چې کوم کتاب وسره پالماری کې پروت دی کې بدی کې مسله وي ډیره خجه او کبدی کې نو دی به نشتی او دا وې سره ووسه زموږ د مولیانو سره وسه پوری دوه درې کتابونه پراته او دا غینه تاویږي بس کدی کې مسله ملاو شو او ته تاسو کو یو ډیره خدای قسمت دي خدای مسله اوس ملاو شو دغه مخ کې تاسو مکو چې دلیل بيشتي وکنه خو مسله څه شو ملاو شو او کمیلاو نشو به د الله ملش د کوتای د وی درب نم شي چې صرف یو دعای عوامو ته کړي سبحانك اللهم ندی کې تاسو ان شاء الله د ناشنا اذکار او ډیر مفید بل مسله دا اذکار چې څومره راځي ودی ته دعای استفتاح وي دا دعاګانې ټولي د په یو ځای نشي جمع کولای وره لکه چې سړی چې زبا اللهم باعد ولا دعاء موما او سبحانك اللهم بموما ویل شي نشي یو به خو په هر منځ کې جدا جدا وای یو خو بدن د دعاګانې نه یریږي او دویم په منځ کې به خونی او دریم د پیغمبر په هر طریقه عمل وشو کوشش کوو چې د پیغمبر کومه طریقه راورسي عمل وکړو ځکه امام احمد بن حنبل رحم الله یو پیر د نئی خو له ورغلو او ویخته په وړکړو به ول پیسې ورکړي هغه ته د ډیری د مخ دومره نه لوینه دومره وایي هغه ته امام سیبولی وای ما یو حدیث وسوکته چې پیغمبر په نئی باندې ویخته ورکړي به ورته پیسې ورکولې نو ما دغه حدیث باندې اصل کې عمل کاو چې ما نه دي حدیث پاتې نشي چې پیغمبر دی وکړ کړي او زه ونه کوم نو دې کې به دا فائدې ان شاء الله چې کله یو او کله بلوي اولنې حدیث ته الفصل الاول کې هو عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره وي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءه اسكاتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تکبیر تحریمینا او د قرات په منځ کې غلې کېدو تکبیر تحریم الله اکبر او قراتنا مراد الحمدلله رب العالمین نو د الله اکبر نه د الحمدلله پورې په پیغمبر سو غلېو وې ما وته چې بي ابي انت و امي يا رسول الله زما مور پلار دې پتا قرباني اې د الله پیغمبره اسکاتک بین التکبیر و بین القراءه ما تقول د تکبیر او د الحمد په منځ کې چې تغلې کېږي تسوي دوه فائدې ته ډېر ناشنا بیانو وی غلې کېږي او بیا وی تسوي نو چې غلې شي غسوي وی رد په خلکو د فائدې د ساتي وی په امام پسې بشاته غلې ودرېږي الله وی چې وی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا الله وی غلي شي نو صحیح ده کنه غلی شي معنی دی چې بزور قرات مکوي و کته دغه وی چې دی تفسیر څه دی ته چې وک و دا دی
یو طرف ته پیغمبر بسو غلبو بل ځکه دې تپوس کوي ته سوې دویمه فائدہ په روایت کې راځي چې د ابو هريره نه چاته پوښتنه کو وي تا ته څه پته ولګی چې پیغمبر سوې او غلې ولاړ وی ګیره به خو زیاده د دلیل له بدی باندې چې پیغمبر ګیره غنو او غټه وا رد پاغو باندې چوي چې د موټي نزیته وها او یا بازو به خبر ډیره اسانه کړی دا وې د لسور زو جامت تم ګیره ویلې کی او بازو چې په دې په 100 میټر کې دی مان هیر دي سلوي قدمه کې چې په سلوي قدمه کې ښکاری وی دا ګیره ده وی دا پټي مټي چې څومره پرې خو دي بازو لکانو نن سره د ټولي په سکه راځي چې په وګه ښکاری بتا خبره بالکل اسانه کړه غاشه هغه پښمونته کې نه هغه ګیره شو په دې ټولو باندې رد پیغمبر ګیره ګور دومره غناوه چې شاته په ابو هريره ولړل او ګیره خوځي دا غو دی نه دا غټه ګیره ده په دې کې بل یو فائدہ به تم ذکر کوم ګور هر مسله کې فائدہ ده په منځ کې امام ته کته چې کله ته مخامخ جایز دي چې کله امام ته صحیح ودانه چې هغه جمعه په ګوټ کولر د هغه ځکه بیا به سر ته ویږي بیا نه او که چې امام ته نږدې ولاړې نو امام ته کته جایز دي کنه دی دلیل سره ابو هريره دنه کتري ویا رسول الله تسوي زما مور پلار دی پتا قرباني نو ادب یې ځکه ګوره د صحابه کرامو د سوال یو طریقې د سوال طریقې په هغه طریقه به سوال کې د خو ادب د غوی د پیغمبر سره نو به چې د پیغمبر کوم وارثان دي علما د غوی نه چې تاسو کې نو هم په ادب او په احترام سره به سوال کې د باز زموږ په تجربه ډیره ځکه چې موږ عجایبات لیدلې په دې باب کې یو قسمت یو په ټلیفون کو د حج د احرام یو مسلې ته پوښتنه کو مخکینی خبره ده سر 15 کاله وکی مولا جواب ورکوم دي وی دا جواب هم دغه شان دی ما هم دغه شان دی بیا ماته ته مطمئن پس بیا غوسه کړم مرورت مانه امتحان لې که زما قابلیت تسکه که څه ترتیب دی ور کړم موږ ول پوک وینه ځان پوک کوم ځان چې پوک هو دي سي نه ته مانه ته پوس کې ته مطمئن یو کنه یو ادب یې ځکه مې دا سوال ادب زکا کله دې سم کی چې ته به عالم نه تاسو کې هغه جواب غلط درکې خدای په ګومان کې صحیح او ته تحقیق کړی چې جواب څه دی غلط دی بیا به ته مخامخ نه وي چې جواب دی غلط دی په طریقه ملاقات وو سره کې یو ځکه جدا وي کې هم دې څه بوته شیخ صاحب الله عالم کې دې چې مونږه خطا یو خاصه دا مسله ما دې چې موریدلې تاسو دې باره کې څه وایي تمهید بکیدی کې دې چې مونږه خطا یو دا نه چې تاسو خبر وکړه او دا خپلانی شیخ صاحب دې نه دی ویل تاسو څنګه وی جګړه کوي سم سړي سره نو د سوال طریقه دا ادب دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اقول زدا ویم اللهم باعد بيني وبين خطاياي یا الله لریواله را ولا زما او زما د ګناونو په منځ کې کما باعدت بین المشرق والمغرب لکه څومره لریواله چې تاره وسته د مشرق او د مغرب په منځ کې اللهم نقني من الخطايا یا الله ما پاک د ګناونو نه کما ينقى الثوب الابيض من الدنس لکه څنګه چې سپینه کپڑا پاکيږي د داغ نه اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد یا الله وینځه زما ګناونه په وبو سره او په واوري سره او په غلې سره متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی حدیث کې یو څو مسلې اولنی مسله دا ذکر او دعا
دا هغه سبحانك اللهم نه سندن مضبوطه ده خو ډیرو ته یاد نه ده یاد بل باقي کې خو تصرف د الله حمد او ثنا وي دغه ترجمه ان شاء الله پر روان درس کې راشي دیږي کې د ځان د پر دعاګانې وغوښته څومره ناشنا دعا دی وغوښته بدلته مسله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو الله پاک ساتلی د ګناونو نه نو هغه څنګه د دعا غواړي جواب هغه امت ته د خود لپاره غواړي اوس هغه وی دي سمونځو کې لکه څنګه چې څوک وی زه کوم او موږ ته به دعاګانې خینو هغه دعاګانې خو هغه لازم به دي چې دعاګانې کوي چې امت یې زده کړي امت خو ګناهګار دی دویمه مسله پیغمبر دا قسمه دعاګانې دي لپاره نه غواړي چې هغه ګناهونه دي دي لپاره غواړي چې الله مې په درجه اوچتي کړي درېمه وجه دا ده چې دا د پیغمبر عاجزي ده چې دا خبره کوي په ډیره ناشنا دعا ده زه درته یو فائدې ذکر کوم درې قسمه حالات پکې ذکر شوي چې پای کې ګناه کیږي ماضی مستقبل او حال هغه دي ویاله ما لري ساته د ګنا نه په دومره فاصله کې لکه څومره فاصله چې د مغرب او د مشرق په منځ کې ده په مستقبل کې اشاره ست شو مستقبل ته چې یاله ما ساته نو دویمه به اشاره ده دغه مستقبل شو حال په دې وخت کې نو یاله د ګناونو نه مې دي سي پاک کله کې څنګه چې سپینه کپڑا پاکيږي د داغ نه یعنی اوس مې پاک کا په ما ګناونه شتي ترې محل کم یو دی ماضی دی ویاله ګناونه را لوینځه کم چې مخکې شوي څومره ناشنا دعا ده ټول زمانه د راټینګه کړه مستقبل کې مې الله د ګناونو نه ساته حال کې چې کم دی غره نه وبخه مخکې چې مې کم کړی د غیر الله وی انسان به دوی چې ما لري ساته اللهم باید بین او بین خطایا د ګناونو څه مطلب دی د دې دوه مطلب دي یو دا چې یا الله ما لري ساته د ګناونو د کولو نه د سنه د ګناونو یعنی شوی لا نه ده خو ماته لري ساته چې وی نه کوم بعض علماء ډېر ناشنا مطلب بیانې وی مطلب دا دی یو مطلب دا دی چې الله ګناونه زمانه ډېر شوي دي مخکې خو تاغه ګناونه زما وبخو دومره مې ته لري کله که څومره چې مشرق او مغرب په منځ کې فاصله ده چې دا ګناونه درسي درته عذاب ملاو نشي څومره ناشنا دعا ده بیا دا فائدہ ولی اوبه او واوره او غلی ذکر کړه حالانکه گندگی په ګرمو اوبو سره خپا کی یسته کنه ته واوره ذکر کړه نو جواب دغه علماء کرامو کړي لکه شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله د نور وی دا ګناه چې انسان کوي نو د شیطان په وسوسو سره کوي او شیطان پیدا دی سنه د ور نه د ګناونه په انسان کې یو قسمه ګرمایش پیدا کوي نو به دا ګرمایش سره دا خبره مناسب ده چې وینځه په څه باندې په واوره په وبو او په غلې باندې د ګناونه په انسان کې حرارت پیدا کوي انسان بے وقار شي بے ادب شي د ګناونو دراسه کړه نو ځکه به دغه سره دا مناسب ده چې الله وینځه پس په وورو بغلې بل مسله د سپینې کپڑے فضیلت سپینې کپڑے په دې ذکر کړه چې د سپینې کپڑے نه چې یو خدای ته زرزي او دویم چې دغه تلل شي نو بیا قزور خوني ځکه حدیث کې درغلي دي چې سپینې کپڑے اچو یو مړو لپاره کفن ورکوي
سپین لباس غوره لباس دی او عمر ابن خطاب رضی الله عنه بداوی وی سپین لباس غوره لباس دی او وی زه خو نږدې ده چې د لباسو د پاره لازم کما لازم کړی مې نه ده خو نږدې ده چاوته څوک علما او د دین طالبان او قاریان د دوی سره کومه کپړه خون کې سپینه ځکه چې وی زړونه د دوی سپین دي او زړونه سپین دي نو سپینه کپړه سره مزه کوي نو دلته فضیلت ثابت شو د کمی کپړې د سپینې ښه د دعا چاته یاد ده جی اللهم اغسل خطاياي شيء شو بول چاہتے ہیں ہاں اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد بس سمره غټ خیر نه محروم وي سمره د غټ خیر انت سو محروم وي ته ته نه دی دلګه وای کنه اللهم نقني من الخطايا ينقى الثوب الأبيض اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد تدري ندري اللهم باعد بيني وبين خطاياي زغورن چې پیری تاسو ما سره وای کنه وای اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد وزبدا دعا غورتا سناورو ما پر روان درس کی د ډیر اسانه نسبه هر سړي سره د موبایل پروت دی زمونږ شیخ عنایت الرحمن صاحب ته بلاګي وي بلاګي خورچا سره جیب کې پروت دی شتي کې نشتی پدې کې ګوګل وته ویلې کې ځان بالکل دې سم ساده کوي په یار څه پويږي ځان دې کې چې لکه مونږ اول پیرو پدې کې یو شی دغه ته ګوګل ویلې کې لیدل دې کړم په هغه ګوګل کې بس صرف د قول کې ابتدایي کلمات اللهم باعد بيني وبين خطاياي دعا به ټول راو باسي یا که تاسو سره څوک ملګری په واتس اپ باندې یا بل انستګرام یا څه شي او ټلګرام وته یو کوي چیټ وته ډیر شي نه په کې ملګری ته چې ماته وراولېګا هغه به تر ولېګو دا غینه بیا یاد کړئ د ډیره اهم دعا ده او ډیره فائدہ منه دعا ده الله دې موږ له توفیق راکړي دې یادولو او په دې باندې د پویدو دې سره د درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله باقی چې کومې دعاګانې هغه به پر روان درسونو کې ذکر کوو الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کې په قران او حديث باندې او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې دې سیمونځو کو لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.